الله بنده دنیا په ملکونو کې زه په دې خاطر ملاتړ کوم چې پښتانه پکې اوسېږي. ته خو دومره غیرتي که نه ته خپل افغانستان ته ولې نه ځې نمک حرامه ستا افغانستان خو افغانستان و قسم دې ته به افغانستان ته تللی وې دغه د شینکو په صندوقو کې لاس وخه مجوزاګانې په شان په دې صندوقو کې لاس وخه ناست په پاکستان کې نمک خوري یو منټ په پاکستان کې خوري څکي او چېرته افغانستان کې تا له شرم نه ګرځي نمک حرامه حسد نه خو دی شرم مخصوص کا ته د الله بنده ته چې د ماښام سمدې په دې ګریوان کې سوچ وکړه لږ سوچ وکړه چې ته خورې د کوم ځای پاتې کېږې کوم ځای کې د کوم ملک په کار ګرځې او خبرې بیا څه د افغانستان کې د غدار سپورټ کې د منظور پښتون غوندې منافق انسان سپورټ کې دا صفحې غوندې د منافق ملاتړ دا پنجاب غوندې د بېغیرته ملاتړ جوړېږي بیا زه وروره تا ته وایم چې موږ د منظور سره دغه هغه کړی دی چې موږ نه په خوله چاته بده خبره کوو نه په لاس تشدد خوښوو موږ دا د تشدد د سپینې لارې تاسو باندې جنګي جوړوي زما پوسټ خلاف رواج ولیکئ زما د سیل خلاف رواج کوي زما د قضیه اعظم په کوم ځای ولیکئ ولې د افغاني سپورټ دی زه یو پاکستاني زما ملاتړ ولې نه جوړېږي ته پاکستاني ته به زما ملاتړ وي افغاني زه ستا ملاتړ د پښتونوالۍ په حیث زه ستا ملاتړ یې نه منټ وخت راکړه ته د ازبک تاجک ملاتړ ولې نه جوړېږي د ازبک ولې نه جوړېږي او تو ته ولې ازادي نه غواړې دا منظور پښتوني ته ولې نه بوځې زه چې په کومه خاوره پروت یم د چا د پلار خاوره نه ده نه د چا احسان زما د پلار خاوره ده زما خاوره ده زما د پاکستان خاوره ده په کومه ورځ چې زه په پاکستان کې مهینهمند صاحب په خبرې کې ووړه ما خبره مې ووړه وایي خو ستا پلار چې په کومه خاوره وینه تویه ده ته هغه پېژنې یم نه افغانستان ته به زه ستا غوندې پاکستانو ته زمونږ ضرورت نشته ستا غوندې پاکستاني چې زه وینم ما له شرم راځي ستا غوندې پاکستانو ته قسم چې ضرورت په پاکستان کې نشته شرم مخصوص کړه ته څنګه پاکستاني چې ته د افغان ملاتړ جوړ شوې زما خلاف ودرېږي په جکم آباد کې اډې د چا دي د جازونو ایرپورټونه د چا اډې دي د هر ځای اډې پرېږده اډې پرېږده ته چې پاکستاني قسم دې ته پاکستاني سپورټ ته ته ولې د افغان ملاتړ جوړېږي ولې د غدار سره ملګرتیا کې ولې د منافق سره په یوه لاره ځې ولې د جناکار په لاره روانې وروره افغان به یم افغان به اوسم او افغان به مرمه که ټول جهان کافر کفیر شي مسلمان به مرمه نو زه د پلار نیکه خو انکار نه شم کولی د پلار نیکه نه انکار نه شي کولی خو د نمک حرامانو خو انکار کولی شي که نه نمک حرامانو خو انکار وکړه که نه ما ته خپله مبارزه عبادت دی زه چې کومه خپله مبارزه کوم په هغې زه په هر شي باندې پوهېږم ده نو ته د پښتنو د یو تاریخ نه نه یې خبر علامه اقبال ښه پېژنې د پښتو تاریخ پرېږده د پښتو تاریخ پرېږده د افغان تاریخ پرېږده د پښتو تاریخ او د افغان تاریخ پرېږده وروړه دا ته په کومه لار روان یې ستا لاره غلطه ده یوه خبره ده زه به یوه ستا لاره غلطه ده لږ سوچ وکړه په آرام خبرې کوه وروره زه په آرام خبرې در سره کوم ګوره د یو سړي پلار مړ و تیاره ته ورته ناست و بل ګاونډي یې پسې راغلی و ورته ویلي وو چې ته ولې تیاره ته ناست یې للټیم نه لرې زه به لیټ درته راوړم ده ورته ویلي وو چې لیټ را سره شته خو ښې بدې ورځې ته مې ساتلی دی نو هغه ورته ویلي چې پلار دې مړ دی ظالمه نو په دې نه ښه بده ورځ وي نو په موږ خو هر شی تېر شول خویندې میندې مو سرتورې شوې جوماتونه مو وران شول کلي کوڅې مو ورانې شوې نو ته کومې ښې بدې ورځې ته موږ د پاکستان بیا ساتلی دی په موږ خو چې اسرائیل راشي دومره ظلم دې کوي لکه څومره چې پاکستان را باندې وایي دا خو د چا نه پته نه ده ته پاکستاني دا خو د چا نه پته نه ده ته پاکستاني نه زه د پاکستان په ریاست کې اوسېږم زه به تر هغې ځان ته پاکستانی نه ووایم چې تر څو ما ته داسې حقوق نه وي میلاو لکه څنګه چې لانمار ته میلاوېږي ښه ستا چې په کور کې دننه کومه مسله راشي ته په ګاونډیانو پسې چغې وې ګاونډیان راولې خو ته خپله مسله په خپل کور کې حل کړې په خپلو مشرانو حل کړې زه چې کله د کوره په سفر لاړ شم د کوره نو پلار ته خویندو میندو ورونو ته قرباني ورکوم سختې تېرې کړم هر شی په ځان تېر کړم نو زه چې کلي ته لاړ شم زما بچیان یې هم شړلي وي زما ښځه یې شړلې وي زما په بچیانو یې ظلمونه کړي وي نو ته څه وایې زه به بیا هم پلار ورور ته وایم چې راشي چې په کور کې یې حل
باتمن د کلمت ځان راغواړم او چې راشئ الله دې تا ته هدایت وکړي الله دې پوهه کړه الله دې پوهه کړه لوږه د سنه لږ شرم مخصوص کا شرم قسم مې ته ځان ته پاکستاني دی الله بنده ته ځان ته پاکستان دی ته ولې د افغان ټاکل جوړ شوی ته ولې زموږ د پښتون غدار سره ملګری وجه څه ده ته د آرمي قربانۍ ولرې زموږ د څومره آرمي والا شهیدان شوي دي څومره تکلیفونه یې تېر کړي زه به یوه خبره درته وکړم دا خټک صاحب درنه څه سوال کوي خټک صاحب درنه څه سوال کوي واپس دې په کار لاړم یو منټ انتظار وکړه نه تا سره څه ثبوت دی چې منظور غدار دی لږ ثبوت خو خامخا دی ثبوت دې راسه ثبوت دې راسه څنګه دی غدار دی زما د ملک د ماتېدو کوشش کوي غدار دی لکه څنګه غدار دی خامخا داسې غدار دی د امریکې سپورټ دی پسې د افغانستان سپورټ دی پسې د ډالۍ زور دی پسې زه به یوه خبره درته وکړم وروځانه دا هسې یوه خبره ده چې خلک وایي چې یا غدار دی یا څه دی مونږ وایو چې دهشتګردي و اس کې پیچھے وردي او په وزیرستان کې څونه د طالبانو قومندانان واغدي احسان الله احسان چا چې د آرمي سرونه یو منټ انتظار وکړه خټک صاحب درته څه سوال لري تاسو دپاره سوال لري ډېر یو منټ انتظار وکړئ کمنټ شم هلکه ملګرو د جمعت صاحب دا کمنټ سپین کړئ ډېره مننه واپس راشه یو منټ تر قیامته د انتظار خټک صاحب